څه خوش قسمته خلک دي چې د مرګ نه بعد د هغوی تذکره په امت کې کېږي. نو د ځان نه داسې سړی جوړ کړه چې د مرګ نه بعد دې خلک په یو ښه خبره یاد کړي او ستا دپاره د بخښنې دعاګانې وغواړي. یعنې که صرف دنیا وی که نه چې زه دنیا کومه دا ښځه به دې مې یو څو ورځې بعد یېرېده در زه لیکل در کومه. دا نشي کېدی چې ستا ښځه به په تا پسې میاشت بعد هم داسې خفه لکه څنګه چې په اوله ورځ په تا پسې خفه وه ستا په مرګ باندې کېدی شي داسې نه. بیا میاشتې تېره شي دوه شي د غم د هغې نه ختم شو بیا درې او بیا چې را عدت ختم شو بیا خبره ښه او بیا یې وخت داسې راشي چې غریب ته بیا یې څوک یې یادوي خبره ختمه شي. نو ما خبره دا کوله چې انتم سلفنا ونحن بالاثر دا موږ نورو ته وایو کوم چې قبرونو کې پراته دي خو یو وخت به داسې راځي چې موږ ته به ویله کېږي چې انتم سلفنا ونحن بالاثر.